الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت دنیا معرض وجود کې راوستلا نو الله رب العزت د دې ځمکې چې کله بنیاد کې خودو ځمکه جوړوله د رب العالمین د دې ځمکې ته د ټولو نه لومبې چې الله رب العزت کوم کړی دی هغه د ځمکې استوای کوله او ځمکه برابروله. تاریخ په کتابونو کې راځي چې الله رب العزت په ځمکه باندې میخون په شکل کې غرونه ووال او هغه غرونه چې فکر کې خودل ځمکه برابر ادریدا بدی باندې نور مخلوقات الله رب العزت را لېګل نو دا ټول د دې ځمکې د خدمت لپاره الله رب العزت راغلی او بنیادی مقصد د رب العالمین د عبادت چې د رب العالمین عبادت وکړو الله رب العزت پر رضا ساتو بنیادی مقصد دا و. نور الله رب العزت قسم مخلوقات پیدا کړی او بسمه کې ته را لېږلي دي او فنا شوي دي او ختم شوي دي او راضي به د الله رب العزت په علم کې دي. چې الله رب العزت کوم انسانان بلېګل د هغې نه به هغې ته به چې کوم اوچته سرمایه ورکول هغې ته به علم ورکول. پیغمبران چې کوم راتلل الله رب العزت ورته هغه علوم ورکول چې هغه علوم به نورو انسانانو سره ونه. حضرت آدم علیه السلام ته په دنیا کې د سوره جبې ګورئ د ټولې جبې چې دي د حضرت آدم علیه السلام ته الله رب العزت ښودلې. دا نن چې ته بنګالي ګورې، ملواري ګورې، فارسي ګورې، میکسیکن ژبه ګورې، سپینش ګورې، فرنچ ګورې، ایټالین ګورې، جرمن ګورې، د څومره ژبې چې ته ګورې په دنیا کې. وعلم آدم الاسماء كلها تفسیر لګورو، تفسیر ابن کثیر روالی، تفسیر روح المعانی روالی، دغه رنګ نور تفاسیر روالی، تفسیر مظهری روالی. هغه کې ته پته ولګي چې الله رب العزت چې آدم علیه السلام ته د ټول جبې ښودلې الله رب العزت د ټول اوچته غټه معجزه حضرت آدم علیه السلام ته ورکړه. بیا د دې چې څومره اولاد پیدا کېدل په دې ځمکه باندې د هغه ټول اولاد به هم دغه جبه وه چې کم کس په کم ځای کې پیدا کېده
هغه ځای غجبا او هغه ځای غ ترتیب باندې هغه پچ چلیدو او هغه ځای کلچر هغه خپل دا نن چې ته دنیا کې ګرځې هر قسمه جبې وینې او ته حیران او پریشان چې ډېر ګرانه باندې خو به ته انګلیش زده کړې زه تعلیمو کې انګلیش به زده کړې لږ نور ترقیو کې عربي به زده کړې لږ نور ترقیو کې دغه رنګې اردو یا جرمن ژبه یا رشین ژبه داسې مشهور یو څو ژبې دا ته به زده کړې او هغه ټوټل ژبې به ته نشي زده کولی چې کوم الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام ته ښودلی او په دې مخلوقاتو کې هغه رایي الله رب العزت دتا یو اندازه دتا خی یو کیل یو وزن دتا خی چې وګوره زه دوره طاقتونو والا ذات یم چې ما یو پیغمبر را لېږلی دی او هغه پیغمبر ته مې دا معجزه لومبۍ ورکړې چې په ټولو کې د ګویایي او د پوهې او د خبرو کولو دا ټول طاقت دا ما سره دی الله رب العزت دوستانو عزیزانو په دې دنیا کې پیغمبران راغلي دي هر پیغمبر ته جدا جدا معجزات ورکړي جدا او هم دې د پاره ورکړي دي چې دنیا چې کله معرض وجود کې راتلا د معرض وجود بنیادی کردار پکې د انبیای کرام او هغه د ذکر معجزات د معجزات په تروبه معرض وجود کې اکثر الله رب العزت بار شي کون فیکون کول مخلوقات به دغه رنګ پیدا کول خو د خلق د یقین د پاره د خلق د بنیادی کم یقین چې د زړونو یقین دی د خلق د کم زړونه د رب العالمین طرف ته تاول دا به پیغمبرانو کول او چې کله هم د خلق زړونو هغه یقین د دنیا پر روغن او پروشای او د غرنګ په بازارونو او د غرنګ په دې سيزونو باندې په ذلیات باندې ولګیدو دا الله رب العزت د صفایستین من ختم کړل بالکل پته ونه لګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تراغه دا الله پیغام به وتراوړو دی په هغه الله په پیغام کې هیراتری کول معجزه سره براغه هغه معجزې سره به دې ټوکې مسخرې شروع کړې دا څنګه جادوګر دی نعوذ بالله تر دې پورې ته به وایي چې الله رب العزت را لېږلی په جواب کې ورته الله د لپاره بل څوک نو د حق پیغمبر ته ویل شي دوستانو عزیزانو عرض مې داو چې الله رب العزت کوم پیغمبرانو ته علم نبوي ورکړو او هغه علم نبوي رفته الله رب العزت تر نن نه ورځې پورې نن نه صدای پورې را رسولو نو پدې کې د ټولو نه غټه قرباني انبیای کرام ورکړي د انبیای کرامو نه پس د صحابه کرامو ورکړي تر دې پورې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه یو روایت ده چې دې وکړه په جهاد باندې تل نشاته کسانو ته دی وی یمو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیږي جنگ طرف ته مليږي کافرانو سره جنگو یې دوه لپاره مليږي لہذا تاسو د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناسي چې ساوري ځان سره نوٹ کوی ځان سره لیکي چې کله مونږ راشو بیا موږ دا د اصحاب کرامو د علم د بنیادی حرف د علم د پاره د دنیا کې د دنیا حرس پکې علم حرس او تر دې پورې چې څنګه تګ یو په پسې ګرځي نصیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام اقوال افعال او دغه رنګي چې کم یو عمل چې واقع ټول قلم من کول او لیکل به او ځان سره به فائدې ذکر رضی الله عنه وارضاه وتبینی اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم صحابه مثال دستور دي چې د اتباع وکړه دا زما اتباع دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د دنیا چې کله آباد ولا د انسان لپاره عبادت کړی بیا په دې دنیا کې د ټول نغټه سرمایه الله رب العزت انسان پیدا کړی بیا د انسان ته د ټول نوچته سرمایه د ایمان دولت ورکړی
بیا د دې ایمان نټولو نه اوچته سرمایه الله رب العزت ته د علم دولت ورکړي چې کله انسان سره علم موجود وي د سره ټول مخکې لار روخانه ده لار وترنا ده علم خو ان العلم نور من الهي ونور الله لا يعطى لعاصي چې علم چې د الله رب العزت د طرف یو نور دی تا پلاس کې نیول دی یو رڼا ده یو دیوه ده روانه په لار باندې نو لار د تخکاری مخې ته د تیار راځي پروا پدې نه کذل راځي ک طوفان راځي ک هر قسم سیر ورته افت راځي تا سره چې سوره غټه دیوي سوره غټه رڼاوي دوره بدلار پورې روخانه آسان مثال درکو نن سبا چې چا د ګاډي یا د موټر سایکل لیټونه تیز وي لار وته صفه ښکاري کنه دا غرانګي چې چا سره الله رب العزت وت علم ورکړي وي دا غرانګي د الله رب روخانه صفه ښکاري د دې مین ریزن څه دی د دې مین ریزن دا دی چې ما تا د علم سره سره محبت دا الله د کلام سره مینا محبت سره ساتو حدیث سره سره مینا محبت ساتو د الله د کلام سره مسوم رزړه لګي د وحده ولا شریک د احکام سره مسور رزړه لګي چې جمعات کې موجود نو الله پیژنو او چې د جمعات نه وځو نعوذ بالله بیا الله نه پیژنو رمضان کریم راشي قران کریم پیژنو یو ختم دو ختم یو کسب ماته د ختم دغرا کړه استاد وی ماته الله رب العزت د توفیق راکو ما 26 ختمونه به روزه کې کړی مې څنګه چل به کو وی معمولی دوره خوراک سکاک به مې وکړو چې صرف به مې روزه ماته وکړو صرف روزه ماته ټول شپه د الله رب العزت عبادت ته ناس کوم تلاوت به مې وکړو او دا غرانګي چې تراویح به وکړو به تلاوت تکینا سم نفلونه عبادت تلاوت نفلونه عبادت تلاوت دا به مې کله به د بشمنی د پر आवाज شو بشمنی به خف پرې به مې وکړو جمعه ته ورالم موز به مې وکړو موز لفظ به مې دعا ذکر اسکارو کو سیده بلاړم ته بشو ماسپخین ورا پاتې دم ماسپخین موز به مې وکړو بیا په تلاوت ولاګي ما ورته ته خو بالکل جنتی چې د الله د کلام نه دی بل سکار نه د الله د عبادت نه بل سکار نه وی د خپلوانو کرتلې هیڅ کرانه تلې وړ خلک پیرانه خپمې په روزه کې زمادار وي مې دا خلک چې رضا کړی دي مې خدای رضا کړه ټول خلک بدن خدای رضا اکثر د رواجونه اسمونه رواجونه راشي کنه خلک چې د پیسې نوري خلکو د پاره نوري دمان راولي خلکو د پاره راولي دا سوره سورنا او دا سوره باجی ماجی او دا سوره سيزونه چې راولي ینه چې خلک په څه وي دا ختم نه خلق ته پتن درولې ته رب العالمین پر ازا کېده د رب باندې کېده د خلق باندې دوستانو عزیزانو چې کله هم علم فریدو د هغه بنیادی مقصد داو چې د علم قدردان پس بګوانی موجود د علم قدردان موجود لکه نن سبا چاته ډالر پلاس کې ورکې $10 دی $15 دی $2 دی د ډالر ویلیو په دنیا کې شته هر سړی سره په ځواب کې وقات شته ځای شته قدر شته ویلیو شته درهم ورکې دینار ورکې ریال ورکې پاوند ورکې د دې ویلیو د هر انسان په ځل کې موجود دی او باقي یقین شته چې بدی سکیږي پیسې ورکې یقیني بشته سپېږي وکتنن چاته وې چې د علم یو باب د تخین یو مسله د تخین یو فتوا د تخین یو لار د تخین دا ټول مړه مولانا چې ته وګارې سره نه وجه څه وجه د خلکو په زړونو کې هغه اعتماد په دین باندې نه دی پاتې نو مسلمان ځان په خپل اسباب مسلمان په خپل ځان اسباب یو مسله بیانوم د تاسو وایو هندو له لاړ شي دا چرته هندو په چندلې دلې دا وایي چې زما درمسال جوړي راکا پیسې زما سي ورته پندت نه جوړه دي دوره پیسې په لګي را خوار دی یو صرف مسلمان خوار
کله جمعه د پاره کله مدرسې د پاره کله امام د پاره کله نکاح په دوران کې کبار څه دوران کې دی بس په دغه ځای کې یو استاد ظلم دی پرونه سره یو کس ما ته څه شي ظلم ما ته ظلم څه ته وایي ویني چې مو په نکاح کې 3000 روپۍ باندې ورکو مې 15000 باندې ستا کې اخلي چې تعالی در کوم ته وته ویني زموږ ځای کې ودا چل دی دا چل دی ستا 15000 باندې د خزي جوړه کی ویني دا خو نه کیږي چې نه کیږي نو ته به څنګه پټ پټ امام رضا کې ته غټ نکاح دروته مې ټول شپه ته وګړېګا پزان باندې سمې سرکونډه یو بازیګر واړو ته امام د 3000 ورکړه ته رضا کې طلب شرم نه درځي 3000 روپۍ ستا معشوم نالي ستا سي ورته لور نالي ستا زوی نالي ستا کور ولای نالي هغه ته وایي چې بابا دا خو زما د پاکټ منی نه دا خو زما د پر یو باغ نه پر پیسې نه ناڅه کې ناڅه نن سبا چې پسپک نظر د عالم تو قتل حدیث شریف کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې الله رب العزت په مخفز مکه باندې لومړی عذاب چراولي د ځمکې نه علم چت سوچت کی علم چت نو څنګه یو چتای طریقې ده تاسو عالمان به موجود وي علم بکای پټکی بتړي فارغيږي با چې کله وې نه را په امامتۍ کې دوره ذلت په قاریتوب کې دومره ذلت ده لاړ شي خپل حق خپل روزګار روان کې امامتي چرته کوي او کې او کنه کوي مړ ځان له خپل امامتي کوي کنه ولته مسلمانان نه رو 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 ماشومان دې دین نه لري اولاد دې دین نه لري خلق د دین نه لري یو دور داسې راشي چې هر سړی د ځان نه مسلې کا سمې اوري کا غلط اوري مثال در کوم یوټیوب کولاو غیر راوړل غلط بکواس او فضولیات پکې اول پکې خو وای داسې پکېږي داسې پکېږي داسې پکېږي داسې پکېږي داسې پکېږي اخر کې راشي امام د چانه اوریدلی امام د چانه نن سبا چې د خلکو د ایمان سره لوبي ټوکی کیږي سړی د ټولو خوا بڑا لاجیکل سړی دا خو ته خبرې کوي کنه دا نو خاصه ګپ دی چې څوک چا لخپي وای د ټولو خوا چې څوک صحیح ورته غلطه پلته او فضول او بکواسات خبرې کوي دا ټولو خو وګوره دین اسلام یو دا وګوره دین آشنا خبرې ده پښان مو آشنا خبرې نه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع په موقع کې تیر خطبه په دوران کې تیر بیان کې ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي عن قریب پتا سو یو دور داسې راشي چې د دنیا رنگ او روغن او د دنیا پیسہ د دنیا دولت په پتا سو باندې غالب وي دین اسلام په پتا سو کې موجود وي پتا سو نه روان وي لکه سړی څنګه وختانه پړ اخلاصي او تختی درنه داسې بدنه پړ اخلاصي او تختی روان وي او کتا سو رو نه نیو او خپل ځان مو نه پیژندو نو بس بیا لړای ښه حالانکه آسان مثال لکه دې کارونه کې راته څو کسان څو زرا باندې 15000 باندې 10000 باندې په دې 15000 10000 باندې کې راته وخیا چې سوره کسان علم کوي سوره عالمان جوړي وخیا چې ډیر زیات یو لس وي زیات ځای شلکه شل ماته د دنیا د فنون د پاره د یو سمستر د پاره 80000 90000 یو نیم لاک دا ورکو او کده علم الهی د پاره د کلام الله د پاره د احادیث نبوی د پاره یو بچی دی کومه دا خو ظلم دی دا خو زیاته دی نور لانګ ټایم کو څوک نه یو شارټ ټرم یاد وا یو شارټ کورس وایا چې بس په آنلاین کلاسونه وای دا سيزونه مزه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی کله هم یو طالب علم د کور نوځي او مور پلار رخصتای چې زبچي علم د پاره رواني څه د پاره علم د پاره د قران د ذکر د پاره د حدیث د ذکر د پاره روان وي وی فرشتي وته وزر بلې وزر وته خوري ولي وته خوري وجس وجدا چې د قدمونو د نشانونه زموږ په دې وزر باندې موجود وي چې رز په قیامت باندې الله رب العزت په دربار کې په مونږه گواہی کوي چې پروردګارا د دکې مور خپل د خپل اولاد استاد علم د پاره استاد پیغمبر د دین د پاره لګل دي د اغه د قدمونو نشانونه زموږ په دې وزر موجود دي الله مونږه گواہی کوي
دا خو دې خبرو ته زموږ سوچ نه راځي. تاسو دې ذهن ته لږ سوچ وکړئ. زما زوی صحیح ورته سبق وایي، MBBS کوي، BEd کوي، LLB کوي، په ښه ګریجویشن ښه پوسټ باندې صحیح ورته نه لګېدلی، دا پورې واده خادي هېڅ هم نشي، واده خادي هېڅ هم نشي. او چا چې یقین جوړي څه چلو کړي ورسره، علم یې کړی، یاره پټکې وتړو، علم یې وکړو، نو الله رب العزت ورسره څه چل کوي؟ لومبې په امتحان کې واچوي. الله رب العزت ورته د دنیا داسې اسباب مهیا کړي چې دا ټول هر څه ورته صحیح ورته لاس ته بیا خپله راځي، خپله راځي. پر رب یقین وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام څخه یو صحابي راغی، ورته د الله رسول مفلس یم، تنګدست یم، په لاس کې مې څه نشته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ وی نکاح وکړه. بیا راغی د الله رسول څه نشته بیخي. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته نکاح وکړه. چې 3 نکاحګانې لږه موده بس راغی. د الله رسول وی دومره ډېر راته الله رب العزت سره راکړل چې حیران پریشان. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي اول د یوازې خپل قسمت، بیا سره 2 شو، بیا سره 3 شو، بیا سره 4 شو. الله رب العزت د هغې د برکته تا ته رزق راکوي. وی تر دې پورې چې الله رب العزت ورته دومره ډېر اولاد ورکړو چې بیا د هغه په مدینه کې په ټولو کې مشهور کس، هغه به د تاجرانو خیال ساتو، هغه به د مسافرو خیال ساتو، هغه به د هغه ځای د یتیمانانو د مسکینانو خیال ساتو. وجه څه وه؟ د نبي علیه الصلاة والسلام په ارشاد عمل کړو. نن که یو کس ته ووایي چې د اولاد د تربیت حق څه دی، هېڅ چاته به پته نه، بس په ښکلې خوراک سټارټ کوه، پې ښکلې تربیت ولګه. ښکلې تربیت ته څه ته وایي؟ ښکلې تربیت دا دی چې ټولو کې اعلی، ټولو کې ګران سکول کې داخل کړه، دا ټول نه اوچت تربیت دی. ما ښه بچې چې سهار رخصتې نو څنګه په کومه طریقه یې رخصتې؟ یاره جي دا خو راته پته نشته. وایي ښه تا ته پته نشته؟ وایي ته کوم ځای کې؟ یاره زه خو اوږده یم. دا وګوره دا نن سبا چې دا میندې ماشومانو له پی ورکوي که نه، تاسو ته پته نشته په څه ورکوي؟ پی وله ورکړه چې اوده شي، پی وله ورکړه چې اوده شي. همدقه اوده چې لوی شي بیا که په ورسره هر څه څوک لوبې ټوکې کوي نو دقه اوده وي او د اوده قوم. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه نوم به مې لیکلي، اورېدلې به مې وي دله به چې مور پی ورکول او په دقې نیت او په غرض مې ورکول چې دی به د لښکر سپه سالاري، په دې نیت وله ورکوم چې دی به د الله د کلمې د سربلندۍ دپاره په هر ځای کې منډې ترړې وي، یو جاندار انسان به پی وله دې دپاره ورکوم. د مور ارادې ته الله رب العزت ګوري، ته اراده سمه ده، هر څه به الله سمه. که نه په اراده د یقین نشته نو زه درته وایم سهار کې 2 رکعاته سنت کې هغه په اراده باندې کې، په نیت کې 2 رکعاته فرض کې، په نیت کې عمر که 2 رکعاته دي عمده کم 2 رکعاته. نن سبا د انسانانو په زړونو کې د یقینونو چې کومه کمزوري راغلې ده هغه سر خوړل. ته چې کوم دا سپین وایي په دې باندې تاریخ منځیا چې کله کشتۍ وسوځول، د پیرس د قرطبې دا جومات چې کوم دی 900 کاله په مسلمانانو حکومت کړی دی. دا یورپ چې څومره ملکونه 900 کاله په مسلمانانو حکومت کړی دی. صحابه کرامو دا ملکونه فتح کړي او هغه یې څنګه چلایي؟ هغه وایي دین به زمونږ چلیږي، راج به زمونږ چلیږي، اخلاق او کردار به د صحابو چلیږي. نن موږ اخلاق او کردار د غیر مسلمو اختیار کړی دي او ځان ته صرف د سپینې جامې مسلمانان وایي. که ظلم کوو، که ستم کوو، که ناروا کوو، که جبر کوو، که هر قسم صحیح ورته ګناه کار کوو، څه چل کوو؟ یاره چې دا مسلمانان ډېر کمزوري دي، دا مسلمانان خدای والی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې صحابه صفه کې 70 صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین داسې وو. یو کس راغی ورته وی د الله رسوله څه کسان مې پکار دی د قرآن د تلاوت لپاره چې زمونږ د قوم ته، زمونږ د قبیلې ته، زمونږ د خلقو ته
دا الله کلام خی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 صحابه کرام داسې ورته ورکړل چې هغه قاریانو قرآن پورا یادو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه حواله کړل ته لاړ شه د دې قوم قبیله ډیره غټه ده دا کس راغله دې سره لاړ شه دا قرآن د خلکو ته وغه په کار خو دی چې دی راغلی وي ولاړ شي دا کلام د الله کلام ورته وایي یو مقام ته ورسېدل کله مقام ته یو مقام ته ورسېدل دې ظالمانو داسې کار وکړ چې هغه 70 صحابه کرام د قرآن چې کوم قاریان ای شهیدان یو صحابي پکې وو اسمان ته مخبره کو پروردګارا زمونږ دا پیغام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسو چې موږ سره ډېر ظلم او زیاتې وکړو موږ د دې خلکو د ښېګړې لپاره راغلي او ستا کلام مو ورته ښودلو پروردګاره دې خو موږ سره ډېر ظلم وکړو ټولې شهیدان بیا د دې نه صحیح بخاری کې یو واقعه راځي چې بدی کې حضرت حبیب رضی الله عنهم او باغی کې دا څنګه کړو حضرت حبیب رضی الله عنه کفار چې کله راګیر کو نو په مکه کې رسولای باندې شي جوړي ورته شي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د دې کلام د پاره د دې دین د پاره د دې دا کوم په سره باندې ماته الحمدلله رب العالمین ډیر په امن سره او ډیر په سکون سره وایو او تاسو وایي چې دې کار چې بواز مزه کې دې आवाज مزه کې دې په څیر ګل ان شاء الله لو غټه قرباني پراته ډیر ویني توي شي دي ډیر غټي مجاهدي شي دي د دې کلام لپاره د دې قران لپاره خلکو ډیر غټي قرباني ورکړي نن ماته ته په آسان صحیح سره دین ملاو شو انا ما استغفر الله کې د قدر نشي حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ان قریب یو داسې زمانہ مو پتا سو باندې راشي چې څنګه په انسان باندې مچي را پړ کیږي داسې و په دې پتا سو باندې فتنه را پړ کیږي تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو به خپل ځان په خپل بسې ورته د الله رب العزت د کلام سره د الله د دین سره وابسته ساتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې زما په سنت په حکم چلی نن چانه تاسو کې مسواک څه شي رېدي سنت ته کو دیو کو کړو مسواک اهمیت نشته تسبیحات او اهتمام نشته نوافل او اهتمام نشته د مصبا بندي نشته د رب العالمین د عبادت په اخلاص سره نشته مسلمان کا کمزور دي سر پریم د کېدل الله رب العزت ممتاز له پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي دوستان او عزیزان او د ذلی ستا باندې دغه رنګ ملګری ګرځي د فلسطین لپاره چندې کې یو تاسو ته خپه ده چې یو انسان باندې سخت راشي او دغه رنګ هر قسمه آفات او بلیات راشي معمولی او سورې سخت راشي ماته باندې یو شپه پر وخت راشي بارش پته دا څه سوجو کو چې کورو رواني په غي باندې دغه رنګ سختي راشي نو هغه چې کوم مراحل باندې تیریږي حدیث شریف کې راځي مسلمان د مسلمان د رور په شان دي او یو جسم په شان دي کله سره دړکیږي نو ټول جسم به قرار کلاس باندې دړکیږي کله رنګ په خپل دړکیږي په خټه دړکیږي ټول جسم به قرار او دغه رنګ تاسو د خواسته چې ټول ملک هم دغه د لپاره د غي د امداد لپاره کفار خو سره مدد کوي نه کفار په الټا ورای د غي نسل کشي شروع کړي بالکل د صفایستای ختمه مکمل ختمه سر ولا خوري والله رب العزت په دربار کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه پروردگار زما امت په یو ځل مختمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعا قبول شوی دا چې زما ستا باندې ورته د دې همت او د دې لپاره ونکو د دې لپاره ما د دې سره برسته ونکړه نو ډېر به افسوس مقامي الله رب العزت ممتاز له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین